سلام وخت مو بخیر. د امو خبرو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. طالبانو ته د پاکستان د لومړي وزیر خبرداری. په پکتیکا کې د هوايي بریدونو وروسته شهباز شریف طالبانو ته خبرداری ورکړی چې نور به د ټي ټي پي لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستنه ونه زغمي. طالبان په وار وار د اسلام آباد د نیکو اړیکو غوښتونکی شوی، خو د ټي ټي پي ګواښونکو اقدامونو دغه غوښتنه په ننګونه بدله کړې. په پکتیکا کې د تلفاتو د متضاد ارقام. پاکستاني رسنیو په پکتیکا کې د ټي ټي پي د 1 غړو وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو طالبانو د ښځو او ماشومانو په ګډون د 40 د وژل کېدو اعلان کړی دی. میلیونونه هېوادوال د خوړو د ناخوندیتوب په بحران کې. د یونیسف په وینا د افغانستان 43 سلنه وګړي د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له سخت ناخوندیتوب سره مخ دي. له بلې خوا په ژمي کې د بشري مرستو اړتیا زیاته شوې ده. یک بدن غذایی ما به سختی پیدا میکنم برای اولادا. غذای صحی و سالم ما نداریم که بخوریم. او د یمن په صنعايي هوایي ډګر کې د الوتنو بیا پیلېدل. په دې هوایي ډګر کې اوس هم د اسرایلي بریدونو نښې لیدل کیږي. نن جمعه وم د مرغومې چې برابرېږي 28 د دسمبر. اوس راځو بشپړه خبرو ته. زه سادیه طاهر یم. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له ټي ټي پي سره به د دوی دوه مخي چلند ونه زغمي. د ښاغلي شریف دغه څرګندونې پر پکتیکا د دغه هیواد له هوایي برید 3 ورځې وروسته کیږي. د پاکستان لومړی وزیر ویلي پاکستان نور نشي زغملی چې د افغانستان له خاورې په پاکستاني وګړو بریدونه وشي. طالبانو د شهباز شریف څرګندونې ته غبرګونونه نه دي ښودلي، خو په تیرو 3 ورځو کې په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي برید په غبرګونو کې ویلي دي د دغه برید ځواب به ورکړي. څو ورځې وړاندې په وزیرستان کې د یوې ترهګریزې پیښې په پایله کې د پاکستان د پوځ 14 سرتیري ووژل شول. د بریدونو دوام وکړ. له بده مرغه تحریک طالبانو پاکستان اوس له افغانستان څخه پر پاکستان بریدونه پلانوي او ترسره کوي. افغانستان زموږ ګاونډی او ملګری دی، خو طالبانو د پاکستان په غوښتنه د امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د تحریک طالبانو پاکستان په ځپلو کې اقدام نه دی کړی. طالبان په وار وار د اسلام آباد د نیکو اړیکو غوښتونکی شوی، خو د ټي ټي پي ګواښونکو اقدامونو دغه غوښتنه په ننګونه بدله کړې ده. سیمهییزو سرچینو امو ته ویلي دي چې د پکتیا په ډنډ پټان سیمه کې د طالبانو او پاکستان پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې دغه نښته تېره شپه 11 بجې پیل او 2 ساعته یې دوام وکړ. تر اوسه پاکستان او طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د سرچینو له قوله ادعا کړې چې په پکتیکا کې د پاکستاني پوځ د هوایي برید کې 81 وسلواله وژل شوي دي، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دغه بریدو کې د څه کم 10 ماشومانو وژل کېدل تایید کړي دي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي په دې پیښه کې ښځې هم وژل شوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ له هوایي برید 3 ورځې وروسته تېره شپه په پکتیا کې له پاکستاني پولیسو سره د طالبانو نښته شوې ده. سیمهییزو سرچینو امو ته ویلي چې دغه نښته تېره شپه 1 بجه د پکتیا په ډنډ پټان سیمه کې پیل او 2 ساعته یې دوام وکړ. د نوموړي په وینا دواړو لورو د یو بل پر ضد سپکې او درنې وسلې کارولې دي. تر اوسه د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم پاکستان او طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د سرچینو له قوله ویلي چې په پکتیکا کې د پاکستاني پوځ د 4 جنګیالیو په هوایي برید کې 1 وسلوال وژل شوي دي. د دغو رسنیو په راپور کې ویل شوي چې په دې برید کې د ځانمرګو واسکټونو د تولید د فابریکې په ګډون د ترهګرو 4 مهم مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دې پیښې د شمیرو او جزئیاتو له ورکولو پرته تایید کړی و چې د پاکستان پوځ دغه برید د پاکستان پر وړاندې د ګواښونو د مخنیوي په موخه د امنیتي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړی دی. د طاقت د استعمال نه، د بمبار نه، د دې نه ډډه وشي. پاکستان او د طالبانو حکومت کینی چې د ټي ټي پي مسله څنګه حل کړي، ځکه چې د ټي ټي پي مسله تر څو حل شوي نه وي نو د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ګمان نه کوم چې اړیکې به ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې ټي ټي پی له القاعدې سره په همکارۍ د افغانستان په یو برخه په ځانګړې توګه د هېواد په ختیځ کې د روزنې او فعالیت مرکزونه لري. د ملګرو ملتونو د دغه راپور په یو برخه کې ویل شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې تر ټولو لویه ترهګریزه ډله ده چې له 6,000 څخه تر 6,500 پورې جنګیالي لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې طالبانو القاعدې ته پناه ورکړې او په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر او یونیسف ویلي چې په پکتیکا کې د پاکستاني پوځ په هوايي برید کې ماشومان او ښځې هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق د دغه برید په پایله کې د څه کم 100 ماشومان وژل کېدل تایید کړي دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم په پکتیکا کې د پاکستاني پوځیانو په برید کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله یاد کړه او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نړیوالو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. د دې ادعاو له مخې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځ د برید حقیقت څه دی؟ پاکستان با روابطی که با طالبان دارند در جغرافیای افغانستان احساس خود ارادیت می کنند، بنان در هر جایی که خواسته باشند علیه هر دشمنشان حمله می کنند و هیچ آبی از آب نمی جنبد و مردم افغانستان این را به خوبی می دانند. په افغانستان کې د ټي ټي پی د شتون او فعالیتونو په اړه د لفظي خبرداریو سربیره پاکستان په تیر کال کې د ټي ټي پی د لمنځه وړلو په موخه د هېواد په خاوره کې 2 هوايي بریدونه کړي دي. خو دغو بریدونو ملکي وګړي په ځانګړې توګه ماشومان او ښځې هم قرباني کړي دي. طالبانو په دوامداره توګه په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې افغان خاوره به د نورو هېوادونو پر ضد ونه کارول شي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي تمه کیږي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو نړیوالې محکمې ته وپیژندل شي. نصیر احمد اندېښنه ټینګار کوي چې په 2025 کال کې عملي کار او د جنسیتي تبعیض د عاملونو محکمې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څارو اداره وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو د حساب ورکولو په برخه کې جدي غبرګون وشي. دغه سازمان ټینګار کوي چې طالبان مشران باید د جنسي ځورونې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې ته محکمه شي. په روان کال کې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه زیات کړل. د امر بالمعروف قانون په پلي کولو سره او په پای کې د ښځو او نجونو لپاره د طبي مؤسسو تړل. خو له بلې خوا ځینو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته استولي او 4 نور هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په همدې حال کې په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي چې تیره ورځ چیلي او اسپانیا د افغان ښځو په شتون کې د هغو هیوادونو د پلانونو او پریکړو د همغږي کولو کوربتوب وکړ چې له طالبانو د حساب ورکولو غوښتونکي دي او تمه کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونکي به په 2025 کال کې نړیوالو محکمو ته وړاندې شي. کدام تصامیمی را در قسمت مسائل حسابدهی میگیرن باید که با هم منسجم باشه و متحد باشه و انشالله خدا خواسته باشه بتانیم بر سال 2025 یک سال کار عملی و کار جدی و محکمه کشانیدن ناقضین جدی حقوق بشر خصوصا در قسمت موضوع تبعیض جنسیتی ما شما باشیم. له دې سره د بشري حقوقو د څار اداره وایي هغه څه چې طالبان له ښځو او نجونو سره کوي نه یوازې دا چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده بلکې یو جرم دی او هیوادونه باید د طالبانو پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. د طالبانو مشران باید د جنسي ځورونې په تور د جرمونو په نړیوالې محکمه کې محکمه شي. هیوادونه باید همداراز د عدالت په نړیوالې محکمه کې دوسیه وړاندې کړي.
استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند ښودلې ده چې دوی د دې مسلې د پلټنې په حال کې دي، مګر موږ باید ژر تر ژر د دوی ګوټالي اقدامات وګورو. د ښځینه فعالانو په وینا د طالبانو تګلارې د دې لامل شوي چې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه بې برخې کړي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونو زیاتولو ته اړتیا ده. ما می‌خواهیم که این پرونده ها که به دادگاه ها از جنایات طالبان ارجاع میشه باید هر چی زودتر مورد پیگیری قرار بگیره و هر چی زودتر طالبان به میز محاکمه کشانده شود و زنان از تمام مشارکت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمام حقوقشان من حیث یک انسان برخوردار شوند. خو د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان د قضیې په تړاو د نیولو غوښتنې اعلان کړي. خو طالبان چې په افغانستان کې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي، وایي د شریعت له مخې بشري حقونه تامین کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي دي چې د ساړه موسم په پیلېدو سره د بشري مرستو اړتیا ډیره شوې ده. د دغه سازمان د یو راپور پر بنسټ په روان ژمي کې به شاوخوا 14.8 میلیونه وګړي چې د هېواد د نفوس 33% سره برابریږي له سخت خوراکي ناخوندیتوب سره مخ دي. د یونیسف په وینا د افغانستان کمزوري اقتصاد، لومړي خدمتونو ته محدوده لاسرسي، طبیعي پیښې، د اقلیم بدلون او د سیمه ییزو تګلارو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. هغه وایي چې د طالبانو له بندیزونو او په کور کې له پاتې کېدلو وروسته یې د کال هر موسم له غمونو سره مل دی. د محبوبې په وینا اوړی یې له خپلو ماشومانو سره په سختۍ تیر کړ، خو اوس د یخنۍ په موسم کې هم د لګښتونو په اړه اندېښمنه ده. نوموړې په بادغیس کې د یوې خصوصي موسسې کارکوونکې وه او میاشتنی معاش یې 22,000 افغانۍ و. هغه زیاتوي چې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ پیدا کوونکې ده او له 2 کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له کار منع شوې او له خپلو ماشومانو سره سخت ژمی تیروي. به درس خونده بودم، 5-6 سال به بادغیس کار میکردم، ولی بعد از اینکه 2 سال میشه طالبان کار منع کردم، نه به ادارات دولتی رفته میتونم نه به مؤسسات رفته میتونم. یک بعد غذایی ما به سختی پیدا میکنم برای اولاد. غذای صحی و سالم ما نداریم که بخوریم، حالا هم که زمستون آماده ما نمیفهمیم که برای از زمستون پیش رو چی بخوریم، چی بپوشیم و چه کار بکنیم. اصلا راهی وجود نداره. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له بشري ناورین سره مخ دویم هېواد دی او د بشري مرستو لپاره لید کافي او ناڅرګند دی. یونیسف زیاته کړه چې کمزوری اقتصاد، لومړنیو خدمتونو ته ناکافي لاسرسی، طبیعي خطرونه او د هوا ټکنونه او سیمه ییزو تګلارو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او لا هم وړاندوینه کیږي چې په ساړه موسم کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي له سخت خوراکي ناخوندیتوب سره مخ شي. اصلا برادرم کار غریبی هم نیه، تا شما میگه شیشته مشکلات هم بسیار شده، هر چیزی بالا رفته، برای روغن هر چیزی هم بالا رفته، هیچی هم از روی ما نمیشه که بخریم چی کنیم، تا شما هم اینجا بیکار شیشته. د هېواد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کاري شرایطو نشتوالي او مرستو ته نه لاسرسي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې له 23 میلیونو ډېرو اړمنو افغانانو له ډلې څخه یوازې 6 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړي او میلیونونه نور به له حیاتي خوړو څخه بې برخې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان په وینا ښځې او نجونو د خدمتونو او لومړنیو مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. افغانستان ته د راستنېدونکو د وضعیت په اړه د دغه سازمان یو نوی راپور پر بنسټ ښځې د سیستماتیک تبعیض او د سفر له محدودیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په دغه راپور کې ویل شوي چې په بېځایه شوو کورنیو او ناوړه وضعیت له امله ماشومان د زده کړو مرکزونو ته له تګ څخه منع کړي دي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي چې له سختو اقتصادي ننګونو او د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي.
افغانستان سږکال افغانستان ته د زرګونو کورنیو د راستنېدو شاهد وو، په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه. په همدې حال کې ښځې او ماشومان د بې ځای کېدو اصلي زیانمنونکي بلل کېږي. د روان کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان دغه راپور وایي چې ښځې او نجونې لا هم خدمتونو او لومړنیو مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. په دغه راپور کې زیاته شوي چې دا د سیستماتیک تبعیض او په عامه ژوند کې د ښځو د ونډې او د خوځښت د ازادۍ ننګونه ښیي. دا راپور په بله برخه کې د خوراکي توکو مرستې ته د کورنیو اړتیا تر ټولو مهمه اړتیا بلل شوي او ویل شوي چې ځینې کورنۍ حتی له اقتصادي وضعیت سره د مبارزې لپاره خپل ماشومان کار ته استوي. موږ حکومت ته دغه خواست غواړو چې موږ د پاکستان راوړلو هېڅ شی نه لرو. موږ د دوکانداري یې درلودی، نو که سرای مو درلودی، ځای مو درلودی، ګرد جایداد و شی ګرد راڅخه ګیر کړه. اوس دلته راغلي لاس و پښه یې ولاکه دغو نه لرو چې ماښام یې وخورو. زموږ سره بیخي کومک نه دی سوی، بیخي مو شی لا نه دی لیدلی. ځینې کورنۍ چې له پاکستانه افغانستان ته راستنې شوي د مناسبې سرپناه د نشتوالي او د ستونزو د زیاتوالي خبره کوي. لکه په هلمند کې دا کورنۍ چې وایي پولیسو د دوی هر څه واخیستل او اوس هیڅ هم نه لري. موږ مهاجر د پاکستان کوم 15 کال تېر کړل، موږ په زور راواړولو. هلته من دوکانداري هم کوله. شان منګر پاس و یو کچا سری و هغه هم پاتې شو. موږ ګرد حساب ټول اسباب چې ګره پاتې په زور اړولي. په همدې حال کې یو شمېر راستنېدونکي هم په ساړه موسم کې د کار د نشتوالي او د خپل خراب اقتصادي وضعیت په اړه وایي. پاکستان که خیلی ظلم کرد سرمون دیگه میگیره میآورد دیگه، نه پول هیچی، هرچی اینجا موند، نه میتونیم حالا بریم مردم بسته است. کسی که قرض زده بودیم یا پول داشتیم سرمونم دستمون نمیاد. له دې سره سرپناه خواړه او لومړنۍ روغتیایي مرستې د هېواد د کډوالو جدي اړتیاوې ګڼل کېږي. خو یو شمېر راستنه شوي کسان وایي چې طالبان د دوی وضعیت ته پام نه کوي. بلخوا نړیوال بنسټونه وایي چې د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز نوی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د رسنیو د ازادۍ ځپل 8 سلنه زیاته شوې ده. یو شمېر خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري وایي چې د رسنۍ له سخت سانسور سره مخامخ دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه پرله پسې اندېښنې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ د فشار کچه د تیر کال په پرتله 8 سلنه زیاته شوې ده. د دغه مرکز د موندنو پر بنسټ طالب چارواکو په 2024 کال کې لږ تر لږه 9 نوي تاکتیکونه رسنیو ته اعلان کړي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د دغو تاکتیکونو شمیر 4 و. با بند کشیدن خبرنگارا بسیار مشهود بود. بسیار از خبرنگارا فعلا در بند هست و هنوز بسیاری از روزها برش میگذره، هنوز معلوم نیست که سرنوشتشان چگونه خواهد شد. ما از دستاندرکارا تقاضا میکنیم که در این زمینه سخت تلاش بکنن تا آزادی بیان و رسانه‌ها را در افغانستان حفظ بکنن. په ورته وخت کې په هېواد کې یو شمېر خبریالان چې د طالبانو په زندانونو کې د زنداني کېدو تجربه لري وایي چې د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت له سخت سانسور سره مخ دی. دغه خبریالان زیاتوي چې طالبان خبریالان ځوروي او حتی زندانی کوي. متاسفانه مدتی در بازداشت نیروی استخبارات طالبان بودم که در اونجا با شدیدترین شکنجه و لدکوب مواجه شدم. قابل تأسف است که جامعه مدنی و خبرنگاران به شدت در داخل کشور افغانستان محدود شده و خبرنگارها اجازه ورود به یک رویداد خبری را ندارد تا خبر رو تهیه بکنه و همچنان رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت می کند با شدیدترین سانسور و محدودیت مواجه است. یعنی رویدادها و اتفاقهای خبری که برای مردم مهم هست و برای جامعه اهمیت دارد. په روان کال کې د طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز ولګول شو او دا بندیز په ځینو ولایتونو کې پلی شو. د قانون حتی د محتسبینو لاسونه په رسنیو کې د لاسوهنې لپاره آزاد کړل.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند وایي چې په هېواد کې رسنۍ په عادي ډول او له کومې ننګونې پرته فعالیت کوي. خو نور تاسو وینئ چې په ټول هېواد کې ټلویزیونونه هم په عادي توګه خپل فعالیت مخته وړي او رادیوګانې هم خپل فعالیت تصویري فعالیتونه مخته وړي. څه ستونزه تر دا ګړی خو نشته، نه زموږ له لوري په چا باندې کوم بندیز لګېدلی دی. د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 8400 رسنۍ په افغانستان کې فعالې وي. خو د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په موده کې د شاوخوا 3000 رسنیو فعالیتونه بند شول. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې د بادغیس ولایت د مرکز کلاینو ښار یو شمېر هټیوال وایي چې د کاروبار یې مخ پر کمیدو دی. دوی ټینګار کوي چې د بېوزلۍ کچه مخ په ډېرېدو ده او په بدو شرایطو کې ژوند کوي. له بلې خوا دغه ولایت کې د مچیو پالونکي غواړي چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا د بادغیس ولایت د مرکز د قلاینو بازار یوه برخه ده. د دې سیمې هټیوال وایي چې کاروبار یې مخ په کمیدو دی او په خلکو کې بېوزلي او لوږه مخ په زیاتېدو ده. یا نظر می‌بینی که معدن‌ها استخراج بشه، مردم کاروبارش جور شه، برادر به دیگه به کشورهای بیگانه مسافرت نکنن. بسیار این کار خوبی، کاری که به خانه اثر شه، چه آدم به بیرون بری. سیوجی ما هرچی بگوی زیاده، ما مردم او نداریم، ما مردم نون نداریم، ما مردم مسافر سرگردون. په ورته وخت کې د مچیو د پالنې په برخه کې یو شمېر سیمهیز پانګوال وایي چې د دوی محصولاتو ته بازار نشته او د هرات په ګډون په ګاونډیو ولایتونو کې پلوري. که تولید میشه اگه میل انتقال به خارج بدن، کار و بار برای مردم غریب زیاد پیدا میشه. فروشات اگه زیاد باشه که کاروبارم زیاد، اگه نباشه داخل خود هرات باشه که این رقم کاروبارم زیاد نیست. بخش میخصلا کسب رویم. اگر افغانستان آرومی باشه، مثلا اول دوم دولت بخواه بخش اصل که هست بند 13 که بیاره یا اگه کاروبار باشه به مردم خارج غریب بسیار هم خوبه. اگر به مثلا کشورهای خارج اگر چه کنه صادرات کنه کوچی بیتره. د برېښنا د نشتوالي ترڅنګ د مناسبو ترانسپورتي لارو نشتوالی د بادغیس ولایت د اوسیدونکو لپاره بله ننګونه ده چې د دغه لویدیځ ولایت د اوسیدونکو په بېوزلۍ او محرومیت کې ستر رول لوبولی دی. د بادغیس ولایت هټیوال وایي چې د توکو د لیږد رالېږد د لوړ لګښت له امله اړ دي چې خپل توکي د نورو ولایتونو په پرتله په لوړه بیه وپلوري. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.0 افغاني، یو یورو 3.25 افغاني، زر ایراني ریال 1.65 افغاني، زر هندي روپۍ 215 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.10 افغاني، زر پاکستاني روپۍ 244 افغاني. بهرني خبرونه په داسې حال کې ده چې سویلي کوریا په یو بې مخکیني سیاسي کړکېچ کې ښکېله ده. د دغه هیواد پارلمان د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر هاندوک سو استعزا کړ. دا اقدام د دې میاشتې په پیل کې د پوځي حکومت د اعلان له امله د ولسمشر یوک سون یول د استعزا په دوام کې وشوه. د دغه وضعیت نه یوازې سیاسي کړکېچ لا پسې زیات کړی بلکې د سویلي کوریا د سیاسي راتلونکو لپاره هم پایل لري. د سویلي کوریا د پارلمان په یوه تر ټولو جنجالي غونډه کې د پارلمان غړو چې اکثریت مخالف ګوندونه دي په 192 موافقو رایو سره لومړی وزیر او موقت ولسمشر هاندوک سو استعزا کړ. دا اقدام د اساسي قانون محکمې ته د 3 څارنوالانو له ټاکلو څخه د هغه د انکار له امله ترسره شو. هغه محکمه چې اوس مهال د ولسمشر یون سوک یول د استعزا قضیه څیړي. د جمعې د ورځې په غونډه کې د واکمن ګوند استازو چې د خلکو ځواک په نامه یادېږي د پارلمان په انګړ کې شعارونه ورکول او دا رایې یې ظالمانه او غیر قانوني وبللې. له دې سره د پارلمان رئیس وونشیک اعلان وکړ چې د لومړي وزیر د استعزا لپاره ساده اکثریت کافي دی.
زه اعلان کوم چې د لومړي وزیر هان دوکسو پر وړاندې د استهزاء وړاندیز په 192 رایو سره تصویب شو. په ورته وخت کې د ولسمشر یون سوک یول پلویان او مخالفین د اساسي قانون د محکمې مخې ته راغونډ شول. د ولسمشر یون وکیل اعلان وکړ چې هغه به په خپله د جولای په 3 د استهزاء په محاکمه کې برخه واخلي او د ځان دفاع به وکړي. یون سوک یول به په شخصي ډول حاضر شي او د استهزاء محکمې ته به وینا وکړي. که د اساسي قانون محکمه د ولسمشر یون استهزاء تصویب کړي نو د ولسمشرۍ نوې ټاکنې باید په 6 ورځو کې ترسره شي. په ورته مهال اوسني کړکېچ د سویلي کوریا پر اقتصاد هم اغیز کړی او د دغه هیواد د ملي اسعارو د ارزښت د کمیدو لامل شوی دی. اوس هم د نړۍ په نورو سیمو کې د یمن چارواکو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د صنعا په نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې بیا پیل شوې دي. د یمنیه د هوایي چلند یوې الوتکې او نورو الوتکو د هوایي ډګر د الوتنې عنصرونه خپاره شول. له دې سره د بریدونو ماتې شوې شیشې لا هم په ټول هوایي ډګر کې لیدل کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس وویل چې هغه او د هغه ټیم د صنعا په هوایي ډګر د برید پر مهال حاضر وو. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ د یمن په لویدیځ ساحل کې د الحدیده، السلیف او راس الکناتیب په بندرونو کې د صنعا نړیوال هوایي ډګر او پوځي زیربنا په ګډون د یمن د حوثي غورځنګ سره تړلي څو هدفونه په نښه کړل. المسیره ټلویزیون چې له حوثیانو سره تړاو لري ویلي چې په دغو بریدونو کې 3 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د هغو راپورونو په غبرګون کې چې د روسیې د هوایي دفاعي تجهیزاتو لخوا د آذربایجان یوه الوتکه ویشتل شوې، کرملین د جمعې په ورځ وویل چې په دې مسله کې د اضافه کولو لپاره هیڅ نه لري او په قزاقستان کې د الوتکې د نسکوریدو په اړه څېړنې لا هم دوام لري. د کرملین ویان د آذربایجان د پارلمان د یوه غړي راسم موسابکوف له خولې د روسیې د بخښنې د غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل تر څو چې د څېړنو پایلې نه وي خپرې شوي، روسیه ځان ته د دې پیښې د ارزونې اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې یورونیوز راپور ورکړی چې د آذربایجان الوتکه د روسیې د توغندي له امله غورځېدلې ده. د هېواد د کرکټ ملي لوبډله د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په 2مه ورځ د لوبې ډګر ته ولاړه. د دې لوبې په لومړۍ ورځ زیمبابوې په 15 اتیاورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 400 منډې جوړې کړې. دا لوبه په داسې حال کې روانه ده چې افغانستان د 60 اوریزو او 50 اوریزو دوه اړخیزو سیالیو په لړ کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د جمعې په ورځ د بامیان ولایت د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د سیغان ولسوالۍ د آینده سازان لوبډلې د بابا ولي لوبډلې ته د 4-3 په توپیر ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه همدومره وه. که تاسو غواړئ د هیواد او نړۍ د حالاتو نه باخبر پاتې شئ، امو TV و امو ټولنیز پاڼې در سره وڅارئ. الله پامان.